ټایپینګ دویمه ورځ ده موږ او تاسو سره. خدای دې وکړي په اوله ورځ کې چې کومه کارخانګي ما تاسو ته کوم لیکل چې تمرین دپاره درکړی، خدای دې وکړي چې په هغه باندې تاسو کار کړی وي. یعنې هغه ویډیو کې زما یاده وتې وه، ګورئ په هغه ویډیو کې موږ او تاسو همداسې هر حروفو تکرار کړی و، الفبا په شکل تر ه پورې موږ کار کړی. اوس ښې نه شروع کوو. لکه ګوره د هر لغت اول حروف چې دی دا زموږ او ستاسو هدف دا دی. ګوره دال، دال شو، ری شوه. اوس دلته ګوره زال پکې نشته، خې سې خه. اوس ګوره دال شو، زال. ما ځکه نه دراوستې چې زال چې ده زال هم دلته که وګورو موږ او تاسو په بي ده. دلته به زه زال دپاره هم دال زال، زال دپاره به ولیکم مثال په توره زال باندې به یو لغت ولیکو، زال به همداسې ولیکو زال. په دې به تاسو سل ځل دا حروف ولیکئ. دا ګوره خې سې زې دال زال ډال ری ړې زې ژې ژې ده بې دلته ژې نه ده، دلته څه ده ګې ده، ژمنه ژوند ښه. بیا په بل درس کې زموږ بیا بلې ورځ کې ګې نه ده. نن به په دې تاسو پریکټس وکئ په دې طریقه سل ځل. هماغسې ګوره خادم ځان سره یې لولئ، څرګندول چاټ ځان سره کېږئ، ځغالس ګوره دلته ولیکئ، دواړه زال ډېر یاګان ګورئ څنګه یاګانې چې دي هماغسې لیکئ، ړوند زموږ ژوند ژمنه. همداسې سل ځل دا ولیکئ. چاټ ځان سره کېږدئ انشاءالله تاسو چې سل ځل دا ولیکئ نو ستاسو ټایپینګ کې به ډېر فرق انشاءالله راغلی. په ترتیب سره مخکې زه ما تاسو ته هر وخت ویل چې ځان نه کار مه کوئ. زیاتره څه وکړي زه استاد داسې وکړه زه به داسې همدغه طریقه چې ما درته ښودلې دا موږ عملي کړې په شاګردانو، ځکه یې تاسو ته دلته په یوټیوب فلش کې اچولې ده. نو کوشش کوئ چې په همدې ترتیب سره مخکې ځئ. چاټ دی دغه چاټ ځان ته مخ ته کېږدئ. که زده هم نه وي حفظ کړی هم نه وي دا کېږدئ ځان ته مخې ته همدې ته ګورئ. ته یو ځل دې ته وګورې دویم ځل خپله بیا ستا ګوته عادت کېږي ما بټنې سره چې په کوم زال دی په کوم ژې ده. نو دا تاسو سره د پښتو ټایپینګ هغه څوم درس موږ او تاسو سره دویم درس انشاءالله پښتو ټایپینګ چې زموږ او ستاسو دی 15 ورځې دی. نو 15 ورځو کې موږ او تاسو داسې سل ځل به دا لیکو. نو که ژوند ستاسو په ټایپینګ کې به ډېر ښه یو بدلون راشي انشاءالله. نور ښه وخت دی.